اولیدونکو نیکې هیلې او سلامونه مې ومنئ. الله دې وکړي چې ټول د کامل صحت په لباس نغښتي وئ. د ابدالي طبي کمپلیکس د داخله څانګې د استازي په توګه نن ورځ درته د ژور خفګان یا ډپریشن په اړه یو څو نوي او مهمې خبرې لرم. نن په دې غږیږو چې ژور خفګان یا ډپریشن څه ته ویل کیږي، څنګه ناروغي ده، په نړۍ کې او زموږ په ټولنه کې زموږ په ګران هیواد کې پیښې څومره دي او د څه شي له امله دغه خطرناکه او عامه ناروغي رامنځته کیږي. ژور خفګان چې د طب په اصطلاح کې ورته ډپریشن هم ویل کیږي د نړۍ پر مخ یوه عامه او ډیره خطرناکه ناروغي بلل کیږي چې د نړۍ نږدې 280 میلیونه وګړي پرې اخته دي. داسې ویل کیږي چې دم ګړی په هرو 15 کسانو کې یو کس د دې ناروغۍ ښکار دی او داسې وړاندوینه هم شوې ده چې کیدای شي په نږدې راتلونکي کې په هرو 6 کسانو کې یو کس په دې بدمرغه ناروغۍ باندې اخته شي. نو له دې څرګندېږي چې دغه ناروغي زموږ په ټولنه کې او د نړۍ پر مخ د مختلفو لاملونو له امله په زیاتېدونکې توګه زیاتېږي او رامنځته کېږي. ژور خفګان یوه داسې عامه او خطرناکه ناروغي ده چې کله په یو چا کې په یو شخص کې رامنځته شي نو د هغوی په درو مواردو باندې منفي اغېز کوي. د یو شخص احساس، د هغوی کړنې او د هغوی خیال او فکر په منفي ډول اغېزمنوي. دغسې کسان په خپل ژوند کې هغه ذوق او علاقه چې له دې وړاندې درلودله له لاسه ورکوي او د ژور خفګان ښکار کیږي. په دې ناروغۍ کې اشخاص یا ناروغان تل د خفګان احساس کوي په خپل ژوند کې، په خپله کورنۍ کې او د ملګرو سره په ټولنه کې خپل هغه د ژوند ذوق له لاسه ورکوي. کوم کار ته زړه نه کیږي او له کاره لویږي، دغسې کسان همیش د مایوسۍ ښکار کیږي او تل ناامیده وي. دغسې کسان همیش ځان له نورو سپک یا ښکته ګڼي او تل په ژوند کې په خپلو چارو کې پاتې راځي. راځو دې ته چې څنګه دغه ناروغي په خلکو کې ښکاره کیږي او رامنځته کیږي. څو مهم عوامل لري چې تر ټولو عام یې د ژوند په چارو کې د خفګان رامنځته کېدل دي. د ژوند په مختلفو پیښو کې چې کله غمناکه پیښه رامنځته کېږي، هغه که د هر عامل له امله وي، دې باعث کېږي چې په خلکو کې دغه ناروغي راڅرګنده شي. دغسې کسان له خپل ژوند څخه ناامیده کېږي، په خپله ټولنه کې، په خپله کورنۍ کې د خپل ژوند دغه خوند له لاسه ورکوي. دغسې کسان تل کله چې په دې بدمرغه آفت باندې اخته شي، په خپله کورنۍ او ټولنه کې د ژوند هغه علاقه او ذوق له لاسه ورکوي، په خپلو چارو کې پاتې راځي. دوهم مهم عامل ارثیت دی. په دې معنا هغه کسان چې دوی په دې آفت باندې اخته دي، په 80 سلنه پیښو کې د دوی په ماشومانو کې هم دغه پیښه رامنځته کېدلی شي. په ځینو ماخذونو کې وایي چې نه 40 سلنه پیښو کې که چېرته والدین په دې آفت باندې اخته وي، د دوی راتلونکی نسل په دې آفت باندې اخته کېدلی شي. نو له دې څرګندېږي چې دغه ناروغي ارثي بڼه هم لري او په جینیټیکي ډول د انتقال وړ ده. دریم مهم عامل دا دی چې یو څوک په کورنیز ډول او یا هم په ټولنیز ډول د چا له پامه وغورځېږي. یو څوک چې د دې پیښې ښکار شي چې په ټولنه کې یا په کورنۍ کې دوی ته پام نه کیږي، نو دا هم دې باعث کیږي چې په دې خلکو کې دغه بدمرغه او خطرناکه ناروغي رامنځته شي. په ډیرو پیښو کې لامل څرګند نه دی، لکه په نورو نړۍ کې چې د ژوند ټول اسانتیاوې ورته برابرې دي، خو بیا هم دغه ناروغي پکې ډیره عامه ده. داسې ویل کیږي چې د امریکا په متحده ایالاتو کې دغه ناروغي ورځ تر بلې زیاتېږي، په داسې حال کې چې دوی د ژوند سطحه ډیره زیاته لوړه ده او زموږ په پرتله ډېر ښه ژوند لري، خو بیا هم د دې ناروغۍ هغه رامنځته کېدل پکې د نامعلوم علت په اساس
صورت نیسي. بل داسې ویل کېږي چې هغه څوک چې دوامداره ناروغۍ لري، مثلا یو څوک د وینې په لوړ فشار اخته دی، یو څوک خدای مکړه د سرطان په ناروغۍ باندې اخته شوی دی، یو څوک بله اوږدمهال یا مزمن آفت لري چې دغسې کسان خپل ځان ته ځورېږي او دغسې کسان بیا هم د ډپریشن یا ژور خفګان په آفت باندې اخته کېدلی شي. موږ او تاسې په ژوند کې حتما داسې پیښو سره مخامخ کېږو چې موږ خفه کوي، خو له دې څخه ژور خفګان یو څه توپیر لري. کله چې یو څوک په پرله پسې توګه د 2 هفتو یا له دې څخه زیات د مایوسۍ د خفګان ښکار شو، نو دې ته بیا د ژور خفګان آفت ویل کېږي چې دا د عام خفګان سره ډیر زیات توپیر لري. په همدې عام خفګان کې چې موږ او تاسو ورسره مخامخ کېږو، یو څوک د مایوسۍ ښکار کېږي نه، بلکې هغه همغه خفګان د لنډ مهال لپاره وي، بیا هغه ختمیږي او یو کس ښه کېږي. مګر که چېرې دغه د خفګان د مایوسۍ او د ناامیدۍ دوام له 2 اونیو زیات شو، بیا دغه د ژور خفګان په یا د ډپریشن ناروغي بلل کېږي. په 15 سلنه پیښو کې داسې کېږي چې د ژور خفګان سره د اندېښنو ناروغي چې د انګزایټي په نوم سره یادېږي مل وي، چې دا یو بل ناروغي ده چې دا هم د رواني امراضو له ډلې څخه ګڼل کېږي او د یو چا ژوند په منفي ډول اغېزمنوي. محترمو لیدونکو، انشاءالله په راتلونکي کې به د ژور خفګان په حل لارو باندې غږیږو. اوس مهال زما خبرې پای ته رسیږي. ستاسو څخه مې هیله ده چې زموږ راتلونکي ټولې ویډیوګانې چې ډېر اهم طبي معلومات پکې نغښتي دي در سره وګورئ. په الله مو سپارم.